تازه خبر پاکستان هلمند کې د افغانستان لسګونه کیلومتره خاوره غصب کړي. دا چې ولې او څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان د افغانستان په خاوره کې نظامی تاسیسات جوړ کړي دي. د ګوګل څخه تازه اخیستل شوي عکسونه ښایي چې پاکستانیان هلمند کې لسګونه کیلومتره د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته دننه شوي او نظامی تاسیسات جوړ کړي. انځورونو کې لیدل کېږي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې نظامی هډې جوړې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملا یعقوب ویلي وو هیچا ته به د افغانستان د یو لیش خاورې د نیولو اجازه ورنه کړي او همدارنګه خپل سرحدي ځواکونو ته یې امر کړی و که هر ګاونډی هیواد پر افغانستان د برید او یا هم د سیمو د نیولو هڅه وکړي نو غاښ ماتونکی ځواب دې ورکړي. یا د دې وی چې هلمند هغه ولایت دی چې په سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځ د جمهوریت په وخت کې هم ډیر کوښښ وکړ ترڅو اغزن تار لسګونه کیلومتره د افغانستان خاوره کې دننه ولګوي، خو افغان ځواکونو به یې مخه نیوله او له همدې امله یې څو ځلې جګړه هم شوې وه. کله چې د طالبانو حکومت راغی نو تیر کال په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر هلمند میشتو فعالانو ټولنیزو رسنیو کې خبرونه خپاره کړل چې پاکستاني پوځ د یاد ولایت یو شمیر سرحدي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او اغزن تارې لسګونه کیلومتره دیخوا د افغانستان په خاوره کې لګولی. که څه هم طالبانو هغه مهال یاده پیښه رد کړه خو څه موده وروسته بیا هماغه ځای کې طالبانو د پاکستاني پوځ سره نښته وکړه او یو جنرال هم ټپي کړ. خو اوس ښکاري چې پاکستان رسما د افغانستان خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعالان وایي ښایي چې طالبانو د پاکستان سره یاده سیمه معامله کړې وي ځکه د هلمند یاده سیمه کې قیمتي ډبرې شتون لري او پاکستان غواړي د همدې ډبرو لپاره یاده سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.